بسم الله الرحمن الرحیم. پنځویشتمه سپاره د سورۃ دخان 17 نمبر آیت نا 33 نمبر آیت پوری. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ولقد فتنا اللہ پاک فرمائی او خامخا تحقیق سرا ازمیخت کڑے دے مونگا. فتنا ازمیخت کڑے دے مونگا قبلهم د دې خلکو نه وړاندې قوم فرعون په قوم د فرعون باندې
وجاءهم اور راغلو دویتا رسول کریم رسول عزت والا رسول کریم رسول عزت والا معزز پیغمبر فرعونیانو تا کم پیغمبر راغلو موسی علیہ السلام ماشاءاللہ ان ادو موسی علیہ السلام دوی تو فرمایل حوالہ کا الی ما تا ادو حوالہ کئی الی ما تا عباد اللہ دا اللہ بندگانان دی فرعونیانو د موسی علیہ السلام مرګري مسلمانان هغه غلامان کړیو کنه قیدیان کړیو نو پهله ور سره دا خبر او کا چې د الله بندگان ما ته حواله کوي انی لکم رسول مبین بیشک زیم ستاسو د پارا را لګلې شوی پیغمبر معتبر امانتدار زدیانتدارم امانتدارم امین معتبر یم وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ او دویم دا خبره وَأَلَّا تَعْلُوا او تاسو سرکشی مکوی علی اللہ دا اللہ مقابلہ کی وَأَلَّا تَعْلُوا او تاسو سرکشی مکوی علی اللہ دا اللہ مقابلہ کی دا اللہ مقابلہ کی بسر مخی جائیں انی آتیکم بیشک زروڑم تاسو تا پیشکوم تاسو تا بسلطان مبین واضح نخا سلطان دلیل تاوی مبین واضح تاوی د خپل نبوت د خپل پیغمبر یو واضح دلیل لرم هغه درته پیش کوم دا خو تاسو شکر دې 25 سپاره کې وړاندې ډېرو سپارو کې تاسو هغه معجزې ویلې دي چې لاس به ګریوان ته نه ایستو ځلېدو به او یو اوچه چوکاو ورسره کونټی وه چې به لړه کنو هغې کې ډېر کمالات دغه معجزې یادوي انی آتیکم زروڑم پیش کوم ستاسو مختا بسلطان دلیل د خپل نبوت او د پیغمبر مبین واضحا چې هر کس ته معلومیږي وانی عذت بربی موسی علیہ السلام چې کله دا دعوت قوم ته ورکو نو د هغې په روزو خو پوهېدو خو بدماشانو هغې به داسې قسمه سړی په کاڼو کاڼو په دا سر ویشتو او بیا به شهید کولو موسی علیہ السلام ته پته وه نو موسی علیہ السلام فرمایل وانی عذت بربی او زه پناه اخلم خپل رب سره عذتو پناه اخلم تعوذ تعویز اعوذ نعوذ دا د پناه معنا ورکي ز پناه اخلم د خپل رب و ربکم او استاسو د رب زما رب او استاسو رب یو دی الله زه د الله پناه اخلم ان د دې خبرې نه ترجمونی چې تاسو ما سنگسار کوي دی ولا د سنگسارې دو دمکی ورکا یا بن بینه ورته کوله د سنگسارې دو نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام لوی الله سره پناه واخسته وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي او کچری تاسو زما د وجه ایمان نه راوړی پما ایمان نه راوړی زما خبره باندې یقین نه کوي
اول خو تاسو تم د ایمان دعوت در کوم چې زما په خبر ایمان راوړئ خو که ایمان ته نه تیاریږئ نو بیا ما سنګساروئ ما فاعتزلوني مانا اخوا شي مانا یو ډډې ته شي زما لاره د دعوت او د تبلیغ پرېږدئ چې زه نورو خلکو ته دعوت او تبلیغ وکړم ما وجنئ ولې اول خو تاسو تم خبره کوم ایمان را باندې راوړئ زما په خبره یقین وکئ چې کامیاب شئ خو که نه منئ نو لاره کې راته خنډ مه جوړېږئ اخوا شئ چې زه د الله دین دنیا کې خور کم فدعا ربه نو دعا وکړه موسی علیہ السلام د خپل رب نه ان هؤلاء قوم الله دا خلق دی مجرمون گناهگاران الله دا مجرمان دی خپل رب دربار کې دعا وکړه اے ربا دا سخت مجرمان خلق دی ته جرم نه منع کیږي نه نو ته خپله فیصله وکړه موسی علیہ السلام دا دعا وغوښته چې دی خو زما په دعوت باندې مسلمانیږي څه نه چې اوس زما د مرګ بن بنا کړې ده الله سخت مجرمان خلق دی فیصله وکړه الله ارشاد فرمایلو فاسر بعبادی پس بوزت زما بندگان لیلن شپا پشپا شپا پشپا ته زما بندگان واخلا او دوی بوزا انکم متبعون بیشک ستاسو تعاقب بکیگی انکم متبعون ستاسو تعاقب بکیگی تاسو پسې به دا فرعونیان در لگی ستاسو په تلاش او په لټون کې با د فرعون فوج تاسو پسې کیږي دا توتوګان به تاسو پسې کیږي انکم متبعون بیا مخه ته دریاب راشي واقع هو تاسو بارها ویلې ده کنه مخه ته به دریاب راشي دریاب به په دیو چچوکو وهي طالب او چې دولس لارې درکې چې اخوا ووري نو بستا به بیا دی او چې لارو سره سکار نی چې ګینه ته بیا دریاب په چوکو وهي او دا روانه نه بس تخپل کارو باسم او دینم مېری گئے موسی علیہ السلام چې په دیو چولارو بتا پس فرعون راشنا تخپل مرګریا غجه تواړه وټول صحیح سالم ویش مارا تسلیو کا او د الله رمدا سے پرید پدیزی او بل کار کون کې وترو کل بحر پرید دریاب رهون ولاړ موسی علیہ السلام چې چوکواله دی اوبو کې دا سیلان او بهاو دا صفت چا چولې دی الله دا الله حکم د چوکې په ذریعے سره الله پاک د دې اوبو بهاو ختم کو لکه د شګو د خاورو سشوي او درې دي شګي بهيږي دا خاورې کو ولاړی اوبو کې بهاو دی الله د بونا د شګو د خاور غونتا صفت د بهاو واخستو الله هر سکولیش دا سه قسمه خبرو سره ایمان کلکیږي او تازه کیږي وترو کل بحر رهوا او پرېګ د دریاب ولاړ انهم جندن بشکا دا فرعونیان لخر دے مغرقون غرقیدن کے ڈوبیدن کے دوی بغرقیگی دوی بڈوبیگی بیا اللہ فرمائی کم ترکو من جنات سمرڈیر پریخو دل دوی باغونا تی پاتشو دنیا کی وعیون او چشمی چینی باغونه په چینو آبادی چینیم پرخ
وزروع او فصلنا فصلونه پر خو تیار فصلونه ته پات شو ومقام کریم او ډیر خاص خاص کورونا مقام زیتوي کریم چې ډیر د عزت د پاره جوړ شي ملمه زما د پاره ومقام کریم او ډیر خاص الخاص زینا ونعمت او د آرام سامانونا کانو فیها فاکهین کانو چې و دا فرعونیان فیها په دغه سامانونو په دغه زیونو په دغه نعمتونو کې فاکهین د خوند او د مزي خبرې به کولی سړی چې ښه مزینه کمره کې ناستی قیمتي قالینې ورکي قیمتي څیزونه یې ورکي او هغې کې ښه په آرام ناستی او د ماستی خبرې کوي الله دغه یادوي ونعمت او دوی آرام سامانونو کې کانو فیها فاکهین و دوی چې دغه سامانونو دغه آرامونو کې د آرام اور د خوند خبرې کولی کذالک هم دک شان اوشو فرعونیان ډوب شو غرق شو یو دم جارو شو یو دم دغه علاقې نه خو موسی علیہ السلام خپل مرګري شپه په شپه پښمنی کې روان کټول دی خو ته داسې ووت فرعون ورپسې خپل لښکر ورواچول نو فرعون خو بادشاه او ځان ته خدای ویلو انا ربکم الاعلی وای زه ستاسو د ټولو نه اعلی اوچت خدای نعوذ بالله دومره غټه دعوی کوله چې کله دریاب ته ورسېدو نو هلته لږ ټیکاو شو داسې خوا دې خوا وکته چې دا خو دریاب دی بادشاه چې دماغ خو د بادشاه کار کوي که نه چې ویې کته دا خو په دریاب ورګړي کېدل دي د اوبو ته یې چې وکته چې د غرونو په شکل کې ولاړي دي نو ودرېدو وروستو دا چې کوم بړیسي ورپسې وه بړیسي ورته وایي که نه کچا پاټی چې ورپسې وه هغې ورته ویل ورځپې مړه هغې لاړو تیارېږي تیش کې راوستو داسې خلک کوي که نه زه سم نه کېږي بد ملګري مخني ته به یو ځای کې ټیکاو شي چې زه دا ګناه نه کوم تا به زړه ورکړي ځه مړه دا انسي شیطان دی الله سره پناه وغواړه چې بچ شي په ځان دم درود وکړه فرعون ټیکاو شوی و خو دې قوم ورته وویل ورځه پې ته خو ځان ته څه وې بس هلته ټایي مایي سمه کړه او ورمخکې شو پې پینټ مینټ یې راخ کو چې ورګړي شو پې نو بس بیا هغه څه وشوه واورثناها الله فرمایي دغه ملک میراث کې ورکو مونږه واورثناها میراث دې ته وایي چې خوله مې پې د پلار وتې ده چې وفات شو نو ماته بیخي بې بدو په تیاره څه شو پاتې شو یعنی په تیاره ما دغه ملک ورکو قوما آخرین یو بل قوم ته چې هغه د موسی علیہ السلام قوم وو دغه بنگلې دغه ځایونه بیا الله پاک مسلمانانو ته د موسی علیہ السلام مرګرو ته په لاس راوست الله بادشاہی اخلی الله بادشاہی ورکی وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ذلت د الله لاس کې دی مملکت او بادشاہت دام د الله لاس کې دی تنزع الملک ممن تشاء الله پاک چانو غواړي بادشاہت واخلي او چالو غواړي بادشاہت ورکی الله فرمایي چې کله فرعونیان په دریاب کې ډوبېده غړغړې والی
اوبه پې را روانې شوې را سمې شوې د اوبو مرګ خو ډېر سخت دي که نه په پوزه غوږونو او خوله کې چې دا اوبه تیریږي او ساه بند شي او دا اوبو بې رحمه چپي وړي روړي دی خو مقابله نشي کولی د یو خسني غونته څه کېږي یا لوزي را لوزي کله بیخته لاړ شي کله بره راشي لته شغتې وي نه څه بوټی چې ګوتې ورواچئ نه څه رسی وي نه پې د پاسه هلیکاپټرې چې ګینې فوجیان یې راوباسي د فرعون لښکر سره د فرعون دغه شان ګیرو نن چې کومې اسلحې ورسره وې هم د ګوتو خطا شوې فرعون خپل هم غوړغوړې والې نو هغه به قوم څه بچ کي دا خو دوکه کې پروت و چې زه رب اعلی یم نن یې پته ولګېد قدرمندو زنکدن د دغه خلکو شروع شو د هور او د اوبو د مرګ نه پیغمبر علیه السلام پناه غوښتې ده ډېر بد مرګي وي په اور سړی سوځي که نه نو دا خو په هغه وخت سره تیریږي چې دا پیکوړه کېږي او دنه دا روح وځي ډېر سخت دي او اوبو کې چې غړغړې وي او ساتې نه راټولیږي نو دغه وخت کې دا ډېر سخت حالت دی دی وجه نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غرقېدو نه او د حرق غرق په اور سوځېدل او اوبو کې ډوبېدل د دواړو مرګونو نه پناه غوښتې ده پناه خو بهرحال که مسلمان وسوځي او مړ شي یا اوبو کې پریوزي او مړ شي نو پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دي چې کلمې والا باندې داسې ابتلا او آزمایش رالو نو دا شهید دی خو دلته اوس دا مسله د فرعونیانو والا خبره هغې نه چې کله سختۍ سره د اثار راټولېده نو سړي له پې رحم راشي که نه نو اسمان خدا ننداره کوله که نه اسمان دا منظر لیدو چې په دې دریاب کې فرعونیان د کلمګو خلکو د وجلو پسې را روانو نو خپله ګیر شوي دي نو پکار دا وه چې اسمان جړلی وی الله وایي نه اسمان نه جړل فما بکت علیهم السماء نو اونه جړل په دوی باندې اسمان په دوی باندې اونه جړل نیک عمله سړی چې کله مري اسمان جاړي دا ولې جاړي اسمان کې دوه دروازې دي قدرمندو یو دروازه باندې د کلمګو مسلمان رزق راځي را کوزيږي رزق کم ځای نه راځي اسمان نه راځي اسمان بس ګټي رزق روزگار کوي عین عبادت ته زمونږه پاکستانی کرنسی باندې لیکلي دي کنه پاکستانی لوټ باندې مشته دي چې طلب رزق حلال عین عبادت ہے تاسو په لوټ دا کسی کتلی دي که بس صرف ډسته وباسئ یو ټکی په بلم لیکلې دي حامل هذا کو مطالبہ پر ادا کرے گا والله دا په مونږ کې دي خو دا سببینو چې دې څه مطلب دی مطلبونو زموږ څه کار نشته وي چې خې ډېرې د خدای در کې خو یو ټکی یاد ساتئ قدرمند حرام و نزانم بچ کی آل اولادم بچ کی بس نه نوریږي که ډېر هم زه ځان مړ کم که نه ګوره مشران یو مثال وي د کور یو ډیګی ده بره هغې کې اوبه دي دې کې 10 چاټۍ اوبه دي او که 20 چاټۍ اوبه دي اوبه هم دغه عمره اوبه دي که لاندې ورته یو بمبه ولګوم که 2 ولګوم که 20 ولګوم نو دا اوبه ډېرېږي چې کومې ټینکی کې دي الله سمجھ در کړی دی خیر دی تاسو هم لږ غور وکئ سهار وختي دی که زه خطا کېږم نو راله پاټک راکوئ خیر دی بره په ډیګۍ کې 20 چاټۍ اوبه دي ما ته یو بمبه راکوزه کړې ده نو هم دغه اوبه 20 چاټۍ دي او که 2 بمبې ته ولګوم 3 ته ولګوم اوبه هماغه 20 چاټۍ دي که زیاتېږي زما رزق آسمان نه دی
یو خاص مقدار کې الله مقرر کړی دی. که زه یو لار اختیار کم، که دوی اختیار کم، که درې اختیار کم، که څلور بم به ورته ولګوم ماغه روزي به دا مونږه بدیرسه شوي یو. د دې زمانې خلک بدیرسه پیژنئ. زمونږ ماشومتوب کې خو به اګریډي ډاګ لالچي کوتا یو سبق به او بیا به نتیجه ته ندار اوسته چې لالچ بری بلای. لالچ معنا څه ده؟ بد هرس. زما خدای سم زماشي خو چې دا ستا به څنګه زماشي. حرام و نزان بچ کو، حلالو د پاره خی ګوډې ماته کوي. خیر خو حرام و نزانو ساتي. ګورم خبره مدار سکولا فرعونیانو باندې نه آسمانو جړل او نظمکی ولی آسمان پچا جاړي او مسلمان چې چا کلمه ویلی لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا کلمه چې چا ویلی یو ځل نو د باندې اسمان جاړي. ولی په جاړي؟ دو دروازې دي د هر انسان، د هر مسلمان، بلکې د هر انسان دو دروازې دي. په یو دروازه باندې د برن رزق راځي او په یو دروازه باندې د لاندې نه د نیک عمل خیجی. نیک عمل قبول شوی عمل، هر عمل خیجیم نه ګوره. د هر نیک عمل په سر کې بدا سوال کو چې خدای د دې نیک عمل توفیق تراکا. دا سحر چې تاسو جمع لرالی لری لری زینا خاټو کې پدې یخنه کې شپې مس لنډېدو والا دي. نو دا چا توفیق درکو؟ الله نه بغواړو د شپې د کېدو وخت کې چې خدای په وخت می پاسه د نیک عمل شروع کې توفیق بچا نه غواړو او څوک ورکوي توفیق؟ الله. لا حول ولا قوة الا بالله. او بیا چې نیک عمل شي نو هغې نه بعد به سوال هم دا کوو چې خدای اوس ته قبولم کا. اللهم منک ولکا. الله اوس تا نه سوال کوم ربنا تقبل منا، اوس را نسم کا قبولم کا. نو چې کله مسلمان وفات شي دا دواړه دروازې خو بس بیا څه شي؟ بند شي کنه، دا خوزګاری شي، فارغ شي. نو بیا د اسمان دغه دواړه دروازې د پسې جاړي. په کومه دروازه چې د مسلمان حلال روزي راتلا نن ورپسې هغه دروازم جاړي. الله دې زمونږ روزي حلاله کړي. چې حرام نو خدای خبر چې بیا به جاړي. او نیک عمل چې په بره خیجی نو بیا هم اسمان جاړي. او د دې خو یو شیم نو خو چې روزیم وی ختم شوا او د دې نیک عمل چرته او دا اوس لګیا څه پس حکم خوراون. موسی علیہ السلام مړ کولو فما بکت علیہم السماء ونجړل په دوی باندې اسمان والارض ازمکی وما كانوا منذرین او نو دوی ډیل کړل شي. دی ته بیا مهلت هم ملونو شو. تاسو بار حاصل ویل دي خدای پاک اول مجرم ته رسه سست کړي خو چې کله رونی سينو بیا د خلاصي مقنی. ولقد نجینا بنی اسرائیل خامخا تحقیق سرا بچک منگ بنی اسرائیل من العذاب المہین د ذلت آمیز مصیبتنا د رسوا کن عذابنا. رسوا کن عذاب تاسو بقره کې ویلو دیل به معشوم حلق رونیو او د مور د سینې د پاسه به ولا حلال کو ذبح به کولا. دا څومره سخت ازمایش ته او جنکه به ژوندې پرې خو دی ابلوي شوی بیا به ته د فرعونیانو په کورونو کې پزور بیګارو ناخست دین نور رسوي کم دی. من فرعون د فرعون نم خلاص ک انه کان عالیا من المسرفین بشک انه فرعون کان وو عالیا ډیر په سر خطلې غالیا چې دا نشه سر ته خطلی
د کبر ډولکه چې ته نه جوړی دا نور خلق خو ورتاړو سړی نخکاری غالین سرکش شي نشه سر توخیجی پسر خطلو من المسرفین د حد نه د وتون کو نو د حد نه د وتون کو نو بعض سړی د حد نه ورپس شي وروزی ولقد اخترناهم على علم الله فرمای خامخا تحقیق سرا خوخ کمونگا موسی علیہ السلام مرگری علی علم خپل علم سرا علی العالمین جهان والو باندی یعنی قصدن او علم سرا مونگا د موسی علیہ السلام مرگر الله د جهان والو باندې فضیلت ورکو وآتیناهم من الآیات او ورکی مونگا دوی لنخی ما هغا فیه چوی پاگی کی بلا مبین مدد خکارا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. اللہ زمون د ټولو ایمان سلامت کا ماضی راته معاف کا حال کې راته د عافیت جون نصیب کا مستقبل کې هر قسم نافرمانه ناشکرې پریشانه نم بچ کا صحیح صد دین دنیا دې راکړې د برکت تنواړو برکت راته پکې واچو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.